زموږ روغتیا او ویټامین ډي. ویټامین ډي زموږ د روغتیا دپاره یو ضروري او اړین ویټامین دی، ولې چې دا زموږ د اعصابو د معافیت د سیستم، عضلو، هډوکو او غاښونو سره په عادي ډول په فعالیت کولو کې مرسته کوي. خو اټکل کېږي چې په ټوله نړۍ کې د 1 میلیارډ څخه ډېر خلک د ویټامین ډي د کمښت سره مخامخ دي. زموږ بدن هره ورځ د 15 څخه تر 20 دقیقو پورې د لمر د وړانګو د مستقیم تماس له لارې خپل د ویټامین ډي اړتیا پوره کولی شي. خو په مني او ژمي کې د لمر د وړانګو د کمښت له امله ډېر خلک د ویټامین ډي د کموالي سره مخامخ کېږي. په بدن کې د ویټامین ډي د کمښت په نښو کې د ستړیا احساس، د خوب لږوالی، د هډوکو درد، خپګان، د وریښتانو تویېدل، د عضلو درد، د اشتها کمښت، په اسانۍ سره ناروغه کېدل او د پوستکي د رنګ ژېړوالی شامل دي. د برتانیې د عامه روغتیا د خدمتونو د ادارې د مشورې په اساس په مني او ژمي کې د ویټامین ډي ګولیو خوړل په ځانګړي ډول د هغو کسانو دپاره چې د نوموړي ویټامین د کمښت سره مخامخ وي، د ماشومانو په شمول ضروري او اړینې دي. خو زموږ بدن ویټامین ډي د ځینو خواړو او میوو څخه هم ترلاسه کولی شي، لکه د کب، پسه او غوایي د غوښو، د اینې یا ځیګر، د هګیو د ژړو، پوڅکي یا مرخیړي، پالک، کډو، مټر، اناناس، کیله، مالټه، نارنج، انځر، هندواڼه او داسې نور. ضمناً د ویټامین ډي ټولنه چې یوه کاناډایي خیریه مؤسسه ده، هر کال د نومبر پر 2 نیټه باندې په ټوله نړۍ کې د ویټامین ډي د اهمیت او کمښت د عامه پوهاوي دپاره بېلابېلې غونډې ترتیبوي. د ورځې یوازې یوه دانه ګولۍ د وینې د فشار، غوړ او شکرې په راکمولو کې مرسته کولی شي. امریکایي 64 کلن ډاکټر مارک ایمن چې یو پیژندل شوی او نامتو ډاکټر دی، وایي د یوې نوې څېړنې په اساس د ورځې یوازې یوه دانه ګولۍ د زړه او میتابولیک په روغتیا کې د پام وړ پرمختګ راوستلی شي، چې د هغې ګولۍ بیه یوازې 2 پنسه او یا 2 افغانۍ ده. ډاکټر ایمن چې لیکوال هم دی، وایي چې د ورځې یو ځل د ویټامین ډي یوه دانه ګولۍ په تېره بیا د 3000 UI د ویټامین ډي ګولۍ د وینې فشار، شکره او کولېسترول راکموي او د زړه او میتابولیک روغتیا پیاوړې کوي. ضمناً د ویټامین ډي ګولۍ نورې ډېرې ګټې هم لري. د برتانیې د عامه روغتیا د خدمتونو د ادارې د وینا په اساس د ویټامین ډي ګولۍ په بدن کې د کلسیم او فاسفیټ اندازه تنظیموي، چې دا دواړه مواد د هډوکو، غاښونو او عضلاتو د روغتیا دپاره ضروري او اړین دي.